السلام علیکم ملګرو. لوبه اوس ګرمه شو، په مزه مزه ګرمیږي. کرکټ ورلډ کپ ته خیمه چې څومره ورځ تیریږي نو لوبه ګرمیږي، میچونه خوندور کیږي او پوینټس ټیبل یو ورځ نه بل ورځ ته مختلف قسم ته اوړي. نننی پوینټس ټیبل د څه کوم چې استرالیا چې نن کوم میچ وکړو افغانستان ته پاکستان ته په نننی استرالیا میچ ګټلو باندې کم نسخو په پوینټس ټیبل کې نه رسیدلې او د دې نه علاوه سباني میچ باندې خبره کوو د ساوث افریقا او نیدرلند ترمن میچ دی، په هغه باندې خبره کوو. نننی میچ سکور کارت طرف ته راځو. سکور کارت وروسته بیا دغه پوینټس ټیبل د څه کوم نن میچ کې سریلانکا ټول ټیم 209 سکور باندې اوټ شو. استرالیا ټیم د هدف ډېر په اسانۍ سره راوړو. په 15 اورونو کې 15 لوبغاړي دغه یې سوځلي او 15 اورونو کې استرالیا ټیم دغه میچ وګټو. استرالیا ټیم نن میچ وګټو په ډېر ښه رنټ سره وګټو، خو افغانستان چې پرون کوم میچ ګټلی و 10 نمبر نه یو एकदम شپږم نمبر ته راغی. هغه شنه غټه منډه استرالیا ټیم په دغه ننني میچ باندې ونه والله. یعنې که موږ وګورو استرالیا ټیم ډېر ښه میچ وګټو. په اوس د سریلانکا نه پاتې شو، هغې ټول ټیم یې آوټ کړو او دوی په 15 وکټو باندې میچ هم وګټو، 15 اورونو کې وګټو، 15 اورونه پاتې شو. مطلب ډېر ښه رنټ باندې وګټو. خو که موږ وګورو چې استرالیا ټیم ولې ډېر غټ ټوپ ونه و د افغانستان په شان، چې مطلب لسم نه एकदम افغانستان شپږم نمبر ته راغی، ځکه چې استرالیا الریډي رنټ ډېر زیات خراب و. نو نن په ډېر ښه رنټ سره میچ هم وګټو، خو رنټ یې ډېر زیات خراب و. د افغانستان رنټ هغه نه خراب، ځکه منډه ډېره مخکې ووالله. نو دغه نننی پوینټس ټیبل د څه کوم چې استرالیا لسم نمبر نه اتم نمبر ته لاړو. 3 میچونه وکړل، یو میچ وګټو، 2 میچونه بلو. که دغه پوینټس ټیبل ته موږ وګورو د پاکستان نه علاوه چې پاکستان په 4 نمبر باندې دی، لاندې انګلند، افغانستان، بنگلادیش او استرالیا تقریبا په یو شان حساب باندې روان دي. درې میچونه یې کړي دي، څلور ټیمونو یو میچ ګټلی او 2 میچونه یې بللي دي. مطلب دا چې انګلند، افغانستان، بنگلادیش او استرالیا دا ټیم په یو حساب باندې دي، خو په رنټ په حساب باندې افغانستان دا ټیم شپږم نمبر دی او انګلند 5م نمبر دی دا ټیم. نو دغه د ننني میچ سکور کارت سباني میچ طرف ته راځو. ساوث افریقا او نیدرلند ترمنځ میچ دی. نیدرلند 2 میچونه کړي دي، دواړه بللي دي. که نیدرلند میچ وګټي او په ښه مارجن سره وګټي، کیدای شي چې استرالیا 9م نمبر ته راشي او نیدرلند 8م نمبر ته لاړ شي. ساوث افریقا ټیم 2 میچونه کړي دي، دواړه یې ګټلي دي. ساوث افریقا ټیم دا ټیم ډېر ښه پوزیشن باندې دی. نو دغه د ننني میچ سکور کارت تاسو مې شریک کړ چې استرالیا 8م نمبر ته راغله، 10م نمبر نه، او افغانستان ته کوم مشکل په دغه میچ ګټلو باندې نه دی پیدا شوی. پاکستان په خپل ځای باندې 4 نمبر دی، افغانستان په 5م نمبر دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل او ټیک ټاک اکاونټ او زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ولرئ. د الله په امان.